حتی ابن الحزم په دې کتاب کې لیکي وي حسین سړی کمې حسینې سترګې وي، کله د چا سترګې ګردې وي، کله د چا سترګې داسې د بادام په شکل باندې داسې اوږدې وي. کمې په ښایست کې کمې سترګې دي؟ مثلا محسنین راشي پوښتنه به وي د چا چې خوله وړه وي حسین لکه غټې وي. جواب غواړم. غټې خولې والا حسین، خوله چې داسې نه چې بیخي ډېره غټې لکه د اوښ غوندې، چې خوله غټه وي دا حسین. رسول الله صلی الله علیه وسلم صفت قرآن حدیثو کې دا د ضلیع الفم، خو تعبیر به داسې کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم خوله وړه نه وه. ضلیع الفم دا معنا خو ظاهره یوه ده، خو هغسې به راتاویږي چې ادب لحاظ. ضلیع الفم رسول الله صلی الله علیه وسلم خوله وړه نه وه. په دې باندې علما په حسن کې بحث کوي، بادامي سترګې کړي دي او که ګردې. په حسن کې بیا پوښتنه کوم. نه ګردې سترګې حسن ډېر دا خو تاسې ته نه معلومېږي ځکه تاسې سترګې څه لیدلي دي. هلته چې ته تحقیق وکړې په دې مسأله باندې بیا تاته معلومات کېږي. دا خو باسې د تا د جانان سترګې هغه وي نو تا به ګردې لیدلې نه وي. کله چې ته ګردو والا حسن ووینې او دا حسن وي بیا به تاته خندا کوي. شاعر وایي یا ظبیات القاعي لیلا من کن ام لیلا من بشر. یو سړی شاعر د عاشق ده، دغه عاشق د غرڅو ته ورغلی د هوسیګانو ته، نو هغې ته وایي یا ظبیات القاع، ای غرڅو هوسیګانو د دشتې او د غرو، لیلا من کن ام لیلا من بشر. دا لیلا چې د ما معشوقه ده د تاسې له جنس نه ده او که بشر ده. د هوسۍ سترګې څنګه وي؟ ګردې وي. دا بیا مزاجونه دي فرق دی، خو اصل کې حسن کې دا ده.